السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، نن در سره د یو شیخ صاحب بیا یو مختصر کلیپ بیان در سره شریکوم چې هغه د نکاح متعلق دی. هغه شیخ صاحب په د خپل بیان کې د نکاح لپاره مستحبات بیان کړي دي چې د نکاح کول لپاره 4 شیان مستحب دي. که سړی دغه 4 شیان په ذهن کې ونیسي او دغو باندې عمل وکړي نو انشاءالله چې دا نکاح بیا وروسته کامیابه وي او بیا به په دې کې څه مشکل نه وي. نو دا نن سبا چې کوم په دا نکاحو کې په دا ودونو کې د واده نه بعد د میړه او د کور والا سره مشکل پیدا کېږي، هغه همدغه وجه چې دغه 4 مستحبات یې په نظر کې نه وي، پر دغو باندې عمل نه وي سوی، نو بیا وروسته چې کوم دی مشکل پیښیږي. نو راځئ د شیخ صاحب محترم دا مختصر بیان واورو چې هغه 4 مستحبات کم دي، موږ ته به تفصیلا راته بیان کړي. نکاح دپاره 4 مستحبات دي چې مستحب دا ده چې دا 4 شیان به سړی پر ځای کوي، بیا به څه کوي؟ بیا به نکاح کوي. اول دا ده چې نکاح چیرې کوي هغه ښځه به ویني. ګورئ پردۍ ښځې ته کتل روا دي؟ نه، خو وایي که چیرې تا اراده د نکاح درلوده بیا د دې مخ ته کتل، وجود ته دغه هسې ظاهره کتل روا دي، په دغه نیت چې یاره دا جنکۍ زه څه کوم، په نکاح کوم یې، بیا ورته کتل روا دي. حتی وایي ښه طریقه بیا دا ده چې نن سبا د دغه ځای پښتانه په دغه ځای باندې ډېر عار و پیغور کوي چې پردۍ ښځې ته څوک ګوري یا پردۍ لور و خور ته ګوري. طریقه دا ده چې داسې به وکړي له دغه طرفه به یوه ښځه ورولېږي، ښځه به ورولېږي، خپله خور مثلا مور ترور به ورسي، هغه جنکۍ به ښه وګوري، رنګ و کواره و دا شان به وګوري، عمل و کردار به وګوري، له هغه طرفه به سړي راسي، څوک به وګوري؟ سړی به وګوري. دلته دا مستحبه طریقه ده، بیا نو په نکاح کې مشکلات نه جوړېږي. اول مستحب دا ده چې رؤیت به وي. دوم دا نن سبا چې ډېر مشکلات له دغه جوړ دي، خو نکاح وکړي ګوري یې نه، بیا چې کله سبا راشي بیا وایي بدرنګې ده یا بد اخلاقه ده یا ناشیزه ده یا لسانه ده، اتې مشکل سره جوړ شي، اتې درز غوبل یوه. دوم مستحب دا ده چې ښځه به په عمر کې کامه یي، په رتبه کې به کامه یي، په مال کې به تر تا کامه یي. په چا کې به تر کامه یي؟ اول په عمر کې، ته په عمر کې پر مسل. دوم په چا کې به کامه یي؟ په رتبه کې. د لوړ شان والا مثلا سیده ده، ته عام سړی یې، مه یې په نکاح کوه. دا د یوه غټ سردار لور ده، دوی کورنۍ سرداران دي، ته عام سړی یې، مه یې په نکاح کوه. دریم مال کې به هم تر تا کامه یي، ډېره مالداره به هم نه وي. که دا درې وایي پکې وي بیا له خاوند څخه غلام جوړوي. څوک ځینې جوړوي چې یا یې څه کم زیات وي، عمر، او بله یې رتبه زیاته وي، نسب کې پورته وي، په دغه مرتبه کې د سردارانو د کورنۍ، او بل په مال کې، په ده درو کې به دا تر تا کمه وي. او په درو شیانو کې دا دوم مستحب ده. دریم مستحب دا ده چې په درو شیانو کې به بیا تر تا څه وي؟ زیاته وي. په ښایست کې به تر سړي زیات وي، ځکه چې د دې ښایست زیات وي بیا نو سړی په دې عاشق وي، بیا بل طرف ته سوچ نه ځي، بیا مشکلات جوړېږي. د ده ښایست که د غومره نه یم، خو د دې ښایست یوه. دوم چې دغه په حلم کې تر ده زیات وي. په چا کې؟ حلم دا صبر و تحمل ته وایي چې دی هر څه خوش که وکړي په چای او په مړۍ باندې دا څه کوي؟ حلم کوي، زیاته وي. دوه. دریم چې دا په ادب کې زیات وي، ادب زیات ولري. په دغو درو شیانو کې بیا باید زیاته وي، چې ادب کې زیات وي، بیا نکاح مرغوبه وي که نکاح منفوره وي؟ بیا خو مرغوبه وي که نه، او چې ادب نه وي. په دغو درو شیانو کې بیا مستحبه دا ده چې دا ډېره زیاته وي، ښایست یې زیات وي، یو، او بل یې حلم زیات وي، دوه. دریم یې ادب زیات وي. او څلورم ادب بیا دا ده چې نکاح مستحب بیا دا ده چې نکاح باید په ښکاره ځای کې وشي. د نکاح او د زنا څه فرق؟ په نکاح کې هم خاوند او ښځه سره راضي وي که نه وي، او په زنا کې هم سره راضي وي، خو فرق یې دا وي چې په نکاح کې شاهدان وي، لا نکاح الا بشهود. نکاح کې شاهدان وي، په عام ځای کې وي، خلک په خبر وي. په زنا کې شاهدان دی، له دغې وجې بیا زنا ځینې جوړېږي. حتی د امام شافعي صاحب په نسبت باندې نکاح دا ده مستحبه دا ده په جومات کې به تلي. زموږ په نسبت باندې دا ضرور نه ده چې په جومات کې تلي، خو مستحبه دا ده چې ښکاره به وي، شاهدان به وي، ایجاب و قبول به وي، خلک به ناست وي، بیا به نکاح کېږي. دا مستحبه ده. د دغو مستحباتو سره بیا نکاح مرغوبه وي، بیا مشکل نه وي. محترمو دوستانو، تاسو د شیخ صاحب محترم بیان واورېدی چې هغه 4 مستحبات یې درته بیان کړله. که څوک هم نکاح کول غواړي نو پر دې 4 مستحباتو باندې عمل وکړي، نو انشاءالله چې وروسته بیا څه پښیماني او څه مشکل د ده په نکاح کې نه راځي. نو الله تعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي چې پر دغه خبرو باندې عمل وکړو.